سلام، نن درسره یو داسې کباب پخولو طریقه شریکوم چې پخېدل یې ډېر اسانه دي او ډېر زیات خوندور هم ده. که تاسو هم کباب خوښیږي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اول به د چرګ سینه پاکه ومینځئ، میده به یې کړئ، بیا به مرچ مسالې ور اضافه کړئ چې ما دلته یو د لیمو اوبه ور واچولې، یو قاشغه مې بیکینګ پوډر ور واچول، نیمه قاشغه تور مرچ، سره مرچ، کورکمن، د وچې دڼیا پوډر، یوه قاشغه تازه اوږه او لږ ذره مې د دیګي سور رنګ ور واچوه. ټول مواد مې سره ګډ کړه، یو پلاستیک مې ترېنه تاو کړه، 2 ساعتونو لپاره مې پرېښوده چې اخته سي. 2 ساعته بعد چې غوښه اخته سوه، په یو کړايي کې غوړ واچوئ. غوړ چې ښه ګرم سو، اخته سوې غوښه ور اضافه کړئ. فقط 4 دقیقو لپاره به یې سره کړئ. متوجه اوسئ دوستانو، 4 دقیقو نه یې زیاته سره نه کړئ چې بیا کباب کلکیږي او خرابیږي. دا کباب یوازې 4 دقیقې وخت غواړي چې پوخ سي. د منقل د حرارت درجه مو هم زیاته کړئ، یعنې په زیات اور باندې پاخه کړئ. نو دا هم زموږ نرم او خوندور کباب تیار سو.